د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر وایي یو شمېر مجاهدین چې په هیواد کې د څو لسیزو جګړو له امله له زده کړو بې برخې شوي وو، اوس د بلخ ولایت په 14 نظامي مرکزونو کې د دغې ادارې د 50 تنو استادانو لخوا تخنیکي او مسلکي زده کړې ورکول کیږي. نوموړي د دې پروسې په لار اچولو څخه موخه د خلکو او هیواد لپاره د غوره خدمتونو وړاندې کولو ته د مجاهدینو چمتو کول دي. دا خو اوس یو ځل دپاره تمدید شوې ده چې هغه 2 کاله دي، نو د هغه نه وروسته بیا ګورو. انشاءالله موږ خو امید لرو چې دا برنامه ډېره ښه تشریح شوې ده او ډېره ښه خلک ورته لیوالتیا ښیي، مجاهدین مسؤلین خپله دې کې خپله حضور ښیي. نو آینده انشاءالله که دغسې وه نو موږ آینده بیا هم ترتیب لرو دې ته چې دغه سیستمونه همداسې جاري وساتو. همداراز د دې امریت استادان چې اوسمهال د دغو سرتیرو په روزنه بوخت دي وایي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به مجاهدین د اساسي حقونو او نورو اړینو علومو په څیر موضوعات په معیاري ډول زده کړي. مضامین مبادی حقوق و پلانگذاری از اینا را تدریس میکنم که از طرف این برنامه از طرف امریت محترم تعلیمات تکنیکی و مسلکی روی دست گرفته به خاطر از اینکه همین ظرفیت و استعداد مجاهدین محترم ما شما از لحاظ تکنیکی و اداری پیش بره تا باشه که ما امورات اداری خود امورات حکومتی و دفتری خود به گونه درست و منظم و پیش ببریم. جریان درس‌ها الحمدلله خیلی خوب پیش میره. تمام استادایی که مطابق به تقسیم اوقات همه روز میایم درس خود ارائه میکنیم و مجاهدین صاحبا هم حاضر دارن، خوب است، حاضر است، اکثرا میاین درس‌ها هستن، سم میگیرن. درس‌ها هم الحمدلله خیلی خوب پیش میره. له بلې خوا هغه سربازان چې په دغو پروګرامونو کې برخه اخیستې ده له چمتو شویو روزنیزو اسانتیاو څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ ټینګار کوي چې دغه ډول روزنیز پروګرامونه د دوی د مهارتونو او پوهې په لوړولو کې مهم رول لوبوي. الحمدلله پخوا نه زموږ درسونه ډېر ښه دي، نو مخکې موږ کوم مکتوبونه نشو لیکلی، مکتوب باندې نه پوهېدلو. اوس هغه مکتوبونه هم لیکلی شو، عریضې دي که پیشنهادونه دي، په ده باندې هم سر خلاصېږي او کمپیوټر کې کوم مسایل دي هغه هم موږ الحمدلله اوس تر اندازې پورې کار کولی سو. جهان سپاس میکنیم از مرکز اداره و تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بلخ که چنین پروسه را برای ما فراهم ساخته که ما بتوانیم از طریق درس‌ها و این برنامه مشکلات اداری خود، کارهای روزمره اداری خود به وجه احسن انجام بدیم. داسې یو کار دی چې انشاءالله موږ د امارت د پروسې نه موږ ډېر خوشحاله یاستو او کوم سیستم چې اوس فلحال په دې هغه کې روان ده، مطلب درسونه مو انشاءالله ډېر په خوند سره روان دي. استادان هر استاد چې مطلب په خپل وخت باندې ځان رسوي او په خپل مطلب د مضمون په رابطه باندې ښه شی وضاحت موږ ته کوي، څومره چې مطلب کوشش کولی شي د هغه په رابطه موږ ته چې کوم موضوع موږ ته صحیح وضاحت کوي په دې باندې او همیشه م انشاءالله درسونه روان دي، هېڅ مشکل نشته ده. باید وویل شي چې د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د دغه ولایت یو له مهمو ښوونیزو مؤسسو څخه ګڼل کیږي چې 8 لیسې او 9 انسټیټیوټونه په مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په ولسوالیو کې لري.